ابوبکر صدیق دې په دور کې د یو جنازې لراغه نو هغه مړی کفن کې څه یو خو دیدل نو یو سړی ورغه د کفن غوټه یې لکړه چې کفن غوټه یې لکړه مار پکيو د مارانو کې مار دی تفقانو ته وای زیل دی ولنډه شانتر شپږ مېش اودې شپږ مېش اخی چې کله راځي چې ټاک ورکی ختميږي یو بل مار دی افعاو ته وای زر کاله پس غړندېږي زر کاله پس چې کله لونجي د سوم په ونه پورستر کې راکاږي الله صحت ورکی په خېټه درد شوګری تیز شي د خونه پانه خوريګا د خونه ونیتا او یا پیغمبرانو دعا کړی دا فتاوا شامل کی کان سواکی وسواک رسولی من قبل من شجره مبارکه زيتونه دا مسواک د الله نبی وای زما مسواک او زمانه مکه چې ارسل انبیا راغلي دي دا غو مسواک د خونه دونی د خونه ولته او یو پیغمبران دعا کړی اول بډې په مقدس مکه د خونه ونوا طوفان نوح کې چې کله عذاب راغی ارته ختم شو به هم د خونه ونه زرغون شو نو به هر حال چې کله دا غوټه یې لکړه پاغې کې مار سړی لاړ یو کوته کې راواخې ته ویل دا مار وای ما مار وته کلمه ویله ویل ما نشي وجلې زه دنیا مار نه یم زه د آخرت مارې ما الله را لېږلی یم دې سړي له ویل داسې کول په ده کې 3 ګناهونه او 3 یو به د زکات نه ورکو لکه زمونږ او ستاسو زکات چاله ورکو هغه چاله ورکو چې څوک ستاسو د ګوساړي سره خېړی هغه چاله ورکې چې ستاسو صفت کوي هغه چاله ورکې چې هغه 24 غنټې ستاسو په دیره کې ناشته دي او پوتې ولې دروغ وای وای چې صاحب کو سره دی او ملک صاحب کو سره دی ټول دي دروغ وای هغه له زکات ورکې دا الله نبی فرمایي حسنوا اموالکم بالزکات د مال حفاظت په زکات سره وکا وداو مرضاکم بصدقات د مریض علاج په صدقه سره وکا ودافع امواج البلاء بالدعاء والاستغفار او د غم او د مصیبت نه ځانه استغفار ډیر وایا او دعاګانې ډیر غواړه نو زکات چې زکات په شان دی وای د زکات نه ورکاو دویمه ګناه وای د په جماعت کې مونږ نه کوو بس د خځې خواته به مونږ کوو د کټ سر ته د الله نبی او صحابي راغی عبد الله ابن مکتوم په سر ګړوندو وای د الله نبی زه په جماعت کې مونږ کوم په کور کې مونږ کوم په سر ګړوندې ما بډای ما د الله نبی ول کوي وذهب غیر بعید چې لګلاړې مال راولې کله چې راغی ویل اتسمعوا نداء المؤذن چې کله مؤذن وای حي علی الصلاه حي علی الفلاح د کامیابی دی لراشه د خلاصي دی لراشه دا اور ویل خو دی اور په کور کې به مونږ نه کې په کور کې دې مونږ نه کېږي کامل مونږ نه کېږي خو کامل مونږ نه کېږي نو د خځې خواته مونږ کول ویل دا به د خځې خواته مونږ کوو په جماعت کې مونږ نه کوو دریم نمبر ویل دریمه ګناه پکې دا وه د به علماو پسې کنځلې کولې چې خځې نه به خفه شو خځې به ولکه هوا نه کوله خځې بیا قدر نه کوو نو بیا به په مولانو پسې کنځلې کولې لکه قصه دې په خپل کور کې ورانه د خدای غر کړې کنځلې مولانو ته کې دا خو هغه مولا دی د مذهب کتابونه لیکي یحیی بن معاذ فرمایي علماء امت محمدنا ارحم بالامه من ابائهم وامهاتهم د دې امت عالمه دا د مور پلار نه په بچی باندې مهربانه دي ولی مور پلار څه کوي انهم يحفظون من نار الدنيا مور پلار دي د دنیا د اور نه بچ کوي وهم او دا علماء يحفظونهم من نار الاخره دا د جهنم د اور نه بچ کوي دا د ایمان حفاظت کوي دا د عقیدې حفاظت کوي دا د روح حفاظت کوي او دا د آخرت لاره